بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته په شریکه باندې السلام علیکم او امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې چې چېرته هم یې. نننۍ درسره یو وړوکی شانتې ویډیو شریک کومه چې په دې کې به موږ دا زده کوو چې یو ورډ فایل په پی ډي اف ته څنګه بدلوو. مطلب تا په ورډ کې څه لیکلي وکړل او دا به پی ډي اف فایل ته موږ څنګه اړوو. خو د هغې نه مخکې درته دا ویل غواړم چې یو ورډ نه پی ډي اف ته کنورټ کول ولې ضروري دي، د دې څه فایده ده. که تاسو اکثر کتلي وي چې یو کس ته یو ځل له څه درخواست ولیکو که نه، څه اپلیکیشن یې ولیکو په ورډ فایل کې او دی دا څه کوي پرنټ کول غواړي، نو دی چې دا فایل ویسي فوټوسټیټو والا ته او هغه ته یې ورسینډ کړي، نو اکثر داسې وي چې د هغوی کمپیوټر کې زوړ ورژن وي د ورډ، مطلب 2015 2016 او فرض که تا په 2019 کې لیکل دی په لیټیسټ ورژن کې، نو هلته چې هغه کله هغه اوپن کړي نو فارمیټ ټول څه شي ګډوډ شي. د هغې دپاره ضروري دا ده چې ته څه وکړې خپل دا ورډ فایل پی ډي اف ته کنورټ کړي. سمپلی پی ډي اف ته کنورټ کړه، نو که دی دا هر یو ته اړئ بیا به په هغې کې چینجز نه راځي، هغه فارمیټ به نه خرابېږي. ټیک ده، نو دا یو اهم خبره وه چې دا ضروري خبره ده چې اول نه دا سړی پی ډي اف ته کنورټ کړي. اوس طریقه یې څه ده، ډېره اسانه طریقه ده. سمپلی دا ما سره څه دی ورډ فایل دی، ما اوپن کړو، سپوز 2019 کې ما لیکلی دی. ټیک ده، دا لیټیسټ ورژن دی. اوس موږ وایو چې دا موږ څنګه، نو دا ما په پښتو کې څه لیکل کړل دي ګورئ. اوس مې سیم پیراګراف مې کاپي پیسټ کړلی، دا 2 پیجه ما جوړ کړلی، هر څومره پیج چې دا ما پی ډي اف ته کنورټ کېږي. ټیک ده، نو سمپلی څه وکړئ، دلته باندې فایل ته راشئ، فایل ته چې راشئ دلته موږ سره اپشن وي سیو ایز، چې دا ووهئ کوم ځای کې هم تاسو سیو کول غواړئ. فرض کړه دس پي سي زه وم او ډیسکټاپ باندې زه څه کومه، په ډیسکټاپ باندې دی زه او لیټ سپوز دې ته راشم څه شوم مړه کمپیوټر او ډیسکټاپ. ټیک ده، اوس په ډیسکټاپ باندې چې دا سیو کول غواړم نو دې سیو ایز ټایپ کوم ټایپ کې ته سیو کول غواړئ، دا به کلیک کوئ، دلته به سمپلی دا پی ډي اف ووهئ او سیو به یې کړئ. ډېر په اسانه په 1 سیکنډ کې به دا څه شي ورډ پی ډي اف فارمیټ ته به چینج شي. وګورئ اوس موږ سره څه شو پی ډي اف فارمیټ شوی، دې کې چې هر څه کې کټنګ مټنګ دې کې به هیڅ هم نه کي. ټیک ده، وګورئ زوم ان زوم اوټ دا موږ سره پی ډي اف ته ډېر په اسانه باندې څه شو بدل شو. زه ډیسکټاپ یې چیک وکړئ، ګورئ زه ډیسکټاپ ته ځم، دا ما سره څه دی پی ډي اف یې پرې راوستی دی. سمپلی ډېره یو اسانه طریقه او ډېر په اسانه یې کولی شي. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي، نو خامخا لایک ضرور ورکړئ. مهرباني